الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشست دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو او دا وقت مطابق چه سمرا جوابات کې دیشي ان شاء الله دا الله په اذن سره به هغه جوابات کو. اولنې سوال په دې مبارک مجلس کې هغه دا دی، یو ورور ته پوښتنه کوي چې اې دا خبره صحیح ده چې آدم علیه السلام چې کله د اسمانونو نه د جنت نه راکوشو نو هغه په هند کې راکوشو. د هند نه مراد دغه علاقې دی، دغه انډیا ته نه مراد چې خاص دغه ځای د هند دغه علاقې ته پوره وي. او دا چې هوا بیبي په دې جده علاقه کې راکوشي وه، دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. دا خبره خو د قرآن نه واضحه ده بغیر د شک او شبهې نه چې آدم او حوا علیهم السلام دواړه د جنت نه راکوشي او ځمکې ته. وروستو د هغې نه چې هغوی هغه ونې ته نږدې شو، د کمې ونې نه چې الله سبحانه وتعالی منع کړي و. الله په قرآن کې وایي فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. نو دواړه یې راوویستو د هغه ځای نه په کوم ځای کې چې هغوی وو، هغه جنت. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وسورة البقرة کې الله دا خبره کړې. بیا دا کم ځای او کم ځای ته چې دوی راکوشوي دي آدم علیه السلام او حوا، نو په صحیح حدیثونو کې سندي ثابت ته دی مبارک. یو روایت راځي چې بای کې دا دی امام ابن عساکر رحمه الله راوړی دی چې آدم علیه السلام د هند په ځمکه راکوشو نو بیا هغه یوازې او دا قسمه حدیثونه خو د ټول کمزوري دي. سندن یو روایت هم صحیح نه دی ثابت چې بای کې دایي چې آدم علیه السلام په کم ځای کې راکوشوی ده او بیبي حوا په کم ځای کې راکوشوی ده. خو دومره ده چې د علماو اقوال پکې شته د سلف. بعضو دا خبره کړې ده چې آدم علیه السلام په هند کې راکوشوی ده او بیبي حوا په جده کې. بعضو ویلي چې دواړه د هند په ځمکه راکوشوي دي. بعضو دا خبره لیکلې ده چې آدم علیه السلام چې په کومه ځمکه راکوشوی ده هغې نوم دحنا دی او دا د طایف او د مکې په منځ کې ده. بعض وی چې آدم علیه السلام په صفا راکوشي او حوا علیه السلام هغه په مروه راکوشوي. بعض وی چې د عرفات په میدان راکوشوي دوی، او د عرفات عرفات په دی وی چې تعارف د دوی دغه ځای کې وشو. یو بل وپېژنده چې راکوشي چې دا خو حقه حوا ده، او هغې مو پېژنده چې دا خو زما خاوند آدم علیه السلام ده. وکلها اقوال لا دلیل علیها. دا ټولې ویناګانې دي د علماو، خو په دې باندې څه صحیح دلیل هغه پې نشته. نو صحیح خبره دا ده چې قرآن او حدیث نه دا نه دي ثابت په صحیح سند سره. او که چېرته څوک ذکر کوي او عالم، نو دا به د هغه قول چې د اسرائیلي روایتونه اکثر اخیستی شوي خبرې ده. د تاریخ کې خصوصا پخواني چې کوم پیغمبران دي د دوی د واقعات اکثر اسرائیلي مطلب یعنی د اسرائیلو د بني اسرائیلو تاریخ دی چې هغوی ویلی دی. نور قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده ثابت. او په داسې خبرو پورې نښته پکاري چې د هغې داسې انسان ته دنیا او آخرت کې فایده میلاو شي. دا بعض خبرې څه فایدهمنې نه دي. که موږ ته معلوم هم شي چې په کوم ځای کې راکوشوي دي، او که موږ ته معلوم هم نه شي نو څه فایده او نقصان پکې نشته. والله اعلم. دا یو ورور ته پوښتنه کړې ده چې د قسم کفاره څه ده؟ الجواب د قسم کفاره خو موږ ځای په ځای بیان کړې ده
سوالات او جوابات نشستونو کې مو الحمدلله په درسونو کې هم او په سورۃ المائده کې الله سبحانه وتعالی دغه تفصیل بیان کړی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله تاسو په دغه قسمونو نه رانیسي چې هغه ارادتن نه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان خو با قسمونو مرانیسي چې هغه مضبوط قسمونه تاسو ارادتن کړی فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه نو که چا قسم وخړو چې دا کار به نه کوم یا به کوم او به دغه خلاف ورزي وکړه نو دغه کفاره ده چې لسو مسکینانو ته خوراک ورکړي منځنۍ خوراک چې انسان خپل اهل او عیال ته ورکړي او دغه قدر بیان شوی دی چې تقریبا 1.5 کیلو اوریجی یا بل دې څه شی ولا ورکړي یا خوراک پوخ کی او غیر لس کسان راولي یا بلسو کسانو تقسیم کی دام صحیح یا لسو کسانو ته جامع ورکول غریبانانو ته دا یا مطلب دی اختیار یا مطلب اختیار یا یعنی چې کوم استا مرضی دا وک نو لسو مسکینانو ته خوراک یا لسو مسکینانو ته جامع چې مناسب جامع نډیر ګرانی نارزانی یا مری غلام زادول د درې کارونه نو بدی کی اختیار دی سیدریو کی دا دریم چې کم دینو دا خونن سبا نکیږي غلامان او مریان غشان نشته نو پاتې دغه دوش یا بلسو غریبانو له خوراک ورکه او خوراک راغلی ښه اطعام 10 مساکین دلته د نیو جی پی سی به ورکه خوراک به ورکه یا لسو مسکینانو جامع ورکه یو سړی دغه د لسو مسکینانو د خوراک وس نه رسی نه د کپړو وس رسی فصيام 3 ايام نو به 3 ورځې روزي ونیسي غوړه د چې 3 ورځې روزي پر لپسې ونی وي شي خو پر لپسې ونی وي طاقت نو دغه نو خیر دی دا جدا هم نیوي شي بل مسله د دویم اختیار دی اول یو سړي قسم مخړو به مات کو سو کما د دریو کارونو کې یو کله اجازه ته چې سکه کوا د درې کې کم استخوخي کم د اسانه او زما خو طاقت نه رسی اوس دویمه مرحله غد درې ورځې روزو ده زبر بر دې مسلې ته اشاره کوم او سوسو پیریم بیان کړم د خو بیا ډیرو عوامو ته دې مسلې پته نشي بلکې زب غلو نه کوم چې د بی علم غونته کې مولیان چې دوی تم د دې مسلې پته نشته نو ډایرک سړی ته وایي چې قسم دې مات کړه به درې ورځې روزي ونیسه نه څنګه درې ورځې روزي ونیسه دغه نه مخکې الله یو کار ذکر کړی الله ویل سو غریبانو له خوراک ورک یا له سو غریبانو له جامع ورک یا غلام آزاد کته څنګه ته اول وجه روزي ونیسه فمن لم يستطيع دا الفاظ دی آیت چې څوک نشي کولای د دریو کارونو کې یو کاروم نشي کولای به درې ورځې روزي ونیسه دا ول نسلی ته ویل چې درې ورځې روزي اکثر د عوام وي نه قسم نشم خو به روزي نه وي یعنی ټول ذهن کې دا چې کفاره د قسم هغه د قدرې ورځې روزي درې ورځې روزي د دویمه مرحله چې کله د دریو کارونو کې د یو وستیم نه رسي نو بیا به درې ورځې روزي نیسي والله اعلم د ورو ته پوښ کړی دی چې کله زه دو پیری قسم وخورم نو کفاره به سو پیری ورکوم او دوه پیری قسم مات شي شری دو قسمونو خردوانه مات کړو په کفاره یو ورکی کې دعا الجواب ک قسم په یو شی باندې د یو پیر نزیات خوړې شي نو کفاره یو ده یو سړی په الله می د قسمی زب خوراک نکوم په الله می د قسمی زب خوراک نکوم او په الله می د قسمی زب خوراک نکوم درې قسمونه شو کفاره به سو ورکی یو دغه ټول یو شماري خو یو سړی دا وې زما دی په الله قسمی چې زبستا په کور کې خوراک نه کومه به قسم وخورو چې زما دی په الله قسمی زبستا په کور کې خبرې نه کومه اگر که د کور د ټکي به ګراغه یو شان خدا فعل جدا دی الته خوراک بنه کومه دلته خبرې بنه کومه به خوراکي مو کو خبرې مو کړې
نو په ده باندې دوه پیرې کفاره ده، دوه پیرې پرې راغله. ولې چې قسم جدا جدا دي. یو سړی غوسه شي وي زما دې 100 پیرې قسم یې چې پلاني خواله به نظم 100 پیرې، دا به څو شمارېږي؟ یوه کفاره به ورکوي. قسم په دې مسلو کې الحمدلله کومه دوره چې ما کړې، دوره تدبر القرآن په روژه کې د شعبان په میاشت کې، نو هغې کې سورة المائده کې د قسم په دې مسله کې موږ ښه تفصیلا خبرې کړي، نو هغه واورئ، هغه ډېرې فایدهمنې. والله اعلم. دا ورور تپوس کړی دی چې هغه کومه دعا ده چې د بانګ نه مخکې ویل پکار دي او د اقامت نه مخکې ویل پکار دي، او هغه کومه دعا ده چې د بانګ نه بعد به وي او د اقامت نه بعد به وي. یعنې مطلب 4 سوالونه دي په سوال کې، 4 سوالونه. بانګ نه مخکې دعا، اقامت نه مخکې دعا، د بانګ نه وروسته دعا او د اقامت نه وروسته دعا. الجواب په یو څو نقاطو کې جواب ورکوم او غوږ ورته کېږدئ. دعا قبل الاذان د بانګ نه مخکې دعا د نه ده ثابت، څه خاص دعا د ټیم کې نه ده ثابت. یو سړی عامه دعا کې جدا مسله ده، خاص دعا خاص نشته. خو که یو سړی عامه دعا په دیزي کې په ځان لازم کې او په مخ یې کوي، نو دا هم بدعت دی، ځکه چې د وله وخت هم خاص کړه او دعا هم خاص کړه. نو خاص دعا د بانګ نه مخکې نه ده ثابت. دغه شان د اقامت نه مخکې دعا چې کله مؤذن اقامت شروع کوي، نو دغه ټیم کې څه خاص دعا نشته. دریم، د بانګ نه وروسته دعا او د اقامت نه مخکې نه، د بانګ او د اقامت په منځ کې دعا دا خو مستحب وخت د دعا غوښتو دپاره. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی، امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی، امام ترمذی هم راوړی، ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. د بانګ او د اقامت په منځ کې دعاګانې نه رد کېږي، الله یې قبلوي. چې کومه دعا م غواړي، خاص صیغه د بعضو دعاګانو راغلي، لکه یو پکې دغه دی چې څوک بانګ واوري او بیا دا دعا ووایي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نو دا ثابته دي خاص. نور دي لو که څوک عام دعاګانې کوي نو هغه جایز دي، خو که څوک یو دعا خاص کوي نو دا بیا بدعتي او هغه رسول صلی الله علیه وسلم نه خاص کړي. نو دا د بانګ او د اقامت په منځ کې مسله شو. بیا دعا د بانګ په وخت کې به څه کوي؟ نو د بانګ په وخت کې به هغه کلمات وي او هغه ټکي به وي چې څوک یې وایي، چې مؤذن یې وایي. بیا د هغې نه بعد دعا د اقامت په وخت کې چې اقامت کیږي او ته دعا شروع کې یا اقامت ختمیږي، دغه ټیم کې دعا شروع کې، نو دې ټیم کې سند دي ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم نه، الا دا چې بعض علما دا وایي څنګه چې مؤذن بانګ وایي او ته سره کلمات وایي، دغه شان چې اقامت کیږي دای سره هم کلمات وایي، خو دې باره کې صحیح حدیث نشته. نو که دغه ته څوک مراد کې هغه به جدا مسله وي. ثابت دا شو چې د بانګ نه مخکې خاص دعا نشته، اقامت نه مخکې یعنی کوم ټیم چې اقامت کیږي خاص دعا نشته، اقامت چې اوشي خاص دعا نشته. اقامت او د بانګ په منځ کې دعا غوښته دا مستحب عمل لی، هم یو دعا به خاص کې نه، عامې دعاګانې غواړه. خاصو کې موږ دغه ذکر کړه اللهم رب هذه الدعوة التامة، دا ثابته د رسول صلی الله علیه وسلم نه. والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې رفع الیدین یو څو پیرې کړي دي، او هغه هم دې دپاره کړي دي چې مشرکانو به بوتان په ترخونو کې نیولي وو. تاسو دې واقعې په باره کې څه وایئ؟ الجواب، دا واقع خو د خبرو کولو لایق هم نه ده، خو بیا به موږ کوزو کې چې سوال کې راغلی ده، په دې به څه بحث وکړو، څه خبرې وکړو. د ټول نه مخکې مسلمان له پکار ده چې د یو چا د وینا او د قول د پاره تعصب نه کوي، کائنا من کان، که هغه هر څوک.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه هر یو عالم کچرته اجتهاد کی او په دې اجتهاد کې صحیح خبرې ته ورسي الله بوله دوا اجر ورکړي او که عالم اجتهاد کی خطا شي نو الله بوله یو اجر د اجتهاد ورکړي او ګناګاریږي نه خو ما استاد د ذمہواری ده چې کچرته موږ ته د عالم د وینا کمزورتیا معلومه شي نو موږ به بیا کمزوري خبر باندې عمل نه کوو چې موږ ته خو پته ولګي چې دا کمزوري نو تب خپل دارو مدار هغه قرآن او حدیث وګرځي قرآن او حدیث کې سدي په هغه موږ عمل کو کچا دې خبره کړي چې هغه د قرآن او حدیث صحیح حدیثونو خلاف راځي او کمزوري هغه به پرې دی نو کچرته یو مولا دا خبره وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الدین یوسف پیری کړي جون په اخرنی حصہ کې کړي ټولي کمزوري خبرې دا ټولي کمزوري خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الدین یو پیر دو کړي ته چې دیو سره خوا کې ناس یو پیر دو کړي تو خول دا ثابت کې چې جنې کړي دی یو پیر ثابت کې جنې دي کړي بیا بل دې سره ګور چې کړي څومره کړي متواتر حدیثونه په دې باندې راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې رفع الدین کوو دی قصې جوړولو ته ضرورت څه وو دغه سوچو کې زما د خبره کې دی قصې ته ضرورت اله راغی چې کله وسره د حدیثونو نه ټوس دلیل را نه غي سمون دا وایي چې په منځ کې رفع الدین کول رکوع چې زی رکوع نه را پاسې او دویم رکعت نه دریم تر پاسې دا متواتر حدیثونو کې ثابت دي قصې جوړولو ته ضرورت شته هیڅ ضرورت نشته حدیث دي کنه دویاله قصې ته لاس ورواچول چې کله وسره په حدیثونو کې څه په لاس رانه لو نبی یو دروغ قصه او شرم ولم نورځي چې دا قصه بیانې قصې جوړ کړه مشرکانو بو بوتان یې خودو تر خونو کې پیغمبر پیغام معلومول یو بل قصه جوړ شو امین به بزور بدیوی چې شاته منافقان تختیدونه چې دغه پته ولګي سبحان الله چې کومه طریقه ستا په مذهب کې نه دغه لپاره یو قصه جوړاوه خو چرته دې سیونه چې او د چیز نه کومه د زما غلطی ده کول پکار دي چې ته ونه ځان خطا نه کی خو د دروغ قصه ولا جوړی کا ها دا قصه اکثر عوام کوي خو اهم نقطه ته بیان کوم دغه علما کم چې دوی چې رفع الدین نشتی دوی چرته د عوامو په دې قصه باندې ردوم نه دی کړی کله چې د عوامو د علماو سره کینې وغوی ته دا خبرو کې چې دا کسان دا خبره دا قصه خو موږ نه دی کړی چرته دا قصه چې په د عوامو کې مشهور شوی دم چې ته یو مولا کړی ده اسنه مشهوري کې په عوامو کې خبره یوا دویمه چې تا نه د کړي خو بیان کې کنه په منبر باندې چې دا قصه دروغ ده چې ته موریدلې ها نه دی ویلې بیا راځو دې قصې له اولنې خبره یو څو خبرې ذکر کوم تاسو په دوی چې دا قصه دروغ ده اولنې څومره حدیثونه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نقل لري د رفع الیدین مبارک هغه ټول مدنی دي یعنی په مدینه کې نقل شوی نو سوال دا دی په مدینه کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاته صحابه کرام موزونه کول او که منافقان به ولاړو نو هغه منافقان بم په ظاهر کې مسلمانانو ظاهر کې بسو مسلمانان بو کم زینه مشرک راغی او کم زینه بوت راغی دویمه خبره د سلور خلفای راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین د دوی نه ثابت دي دوی دا خبره کړې د حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کړي په صحیح حدیثونه او داغه د مرګ نه بعد به خپلم کول سره پاسه سوار له سو کاله بعد ته پته ولګی دا چې د بوتانو د غرزولو لپاره پیغمبر رسول الدین یوسف پیری کړي او دوی ته پته ونه لګی د مرګ نه بعد بیا هم کوي په کار دا چې دوی ته پته ویګا نه دوی به ویل په منبر باندې چې الله بندگانو درف الدین دغه په وخت کې د بوتانو د غرزولو لپاره شي وسوک نه کوي دا نبی ولي کوي دوی بخپله
او وی پیغمبر کړي. دریم خبره ابو حمید الساعدی رضی الله عنه امام ابو داود دا روایت راوړی دی اصل په صحیح بخاری کې چې لس صحابه کرام په یو مجلس کې ناسو او دوی ته عزت او ست پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه موږ کوم غوي د بکر فلدین کړو به موږ ختم کو هغه ته صدقت وي د قشان موږ پیغمبر کو دا به ته ولې نه چې د فلدین چې تا کړو د غلط کړو د خو د بوتانو د غرزولو لپاره شي ته وسوم کې دغه نه بعد سلورم خبره د یو صحابي نم د ندي ثابت چې هغه فلدین نه کړي. امام بخاری رحم الله کتاب لیکلی رفلدین باندې پر رفلدین باندې امام بخاری کتاب لیکلی او پای کې دا خبره کړې چې د یو صحابي نم نه دي ثابت چې رفلدین نه کړي. نو چې دې صحابه کرام رفلدین نه دي پرې خو دی پیغمبر لیدلې د قصې مطابق چې هغه د بوتانو غرزولو لپاره کړي د مرګ نه بعد بیا ولي کوي د پیغمبر د مرګ نه بعد د صحابه کرام ولي رفلدین کوي کنه به دوی بسیم شاته سو کولړو بوتانی ترخونو کې نه ورو. یو فائدہ من خبره امام بخاری امام بیهقی غټ امامان نور په دې باندې کتابونه لیکلي چې رفلدین په منځ کې ثابت دي. خو زه تاسو له چیلنج در کوم او تاسو وکي ما ته څوک په دې پوخانو علماو کې او عالم وخی چې هغه په دې کتاب لیکلي چې رفلدین په منځ کې نشته. یو کتاب څوک نشي دا مسله اوس جوړه شوې شي غټه اول په دې کتابونه لیکل ځکه چې ته پته وجله مسله حق هم د قرجله ثابت دي په دې کې جګړه نه کول. بل مسله د دې قصې سند شته نه سرشتي نه پیچا کړي چا کړي دا قصه سند به دقیق دی ویل غوي په اخر کې په شیطان باندې ودري د سند دی. نو خو باغ خبره مونږ چې لغي سند شپږم خبره د بوتان باول کې چې الله اکبر و دا هغه فلدین چې ته کې دغه سره ولې نه وړي ها ناشنا خبر د هغه فلدین سره نولي کوم چې په مذهب کې شتي او د هغه فلدین سره بوتان ولي کوم چې زمو مذهب کې نشتي. ناشنا خبره او ناشنا تقسیم دي تل کې د قسمتون دیزه ظلم تو ګورو نه انصافیت دی رفلدین چې اوله کې الله اکبر دې سره بوتان ونولي به چې الله اکبر وکړو چې هغه حدیثونو کې شتي خو د په مذهب کې نشتي بیا بوتان ولي. بل خبره تکبیر تحریمی سره چې لا سوچت کې الله اکبر دی بیا رکوع سره الله اکبر دی رفلدین سره لا سونه ډیر کولویږي ترخونه کنه انسان چې رکوع لړ شي ترخونه ډیر کولوي ها رکوع نو څه ضرورت ته چې پیغمبر رفلدین کې چې بوتان تیولي کې غوډي رکوع کې به خپل ولي کنه سجدي لذي د غټین کې دی نو د سجدي نه چې سړی را پاسي د لاسونه په ځمکه ولګي او را پاسي د ټیم کې د بوتان نه ولي. بل مسله د مشرکان هم د قمقلو ترخونو کې خو دغه جیب کې کېږي سو خیال قمقل نو چې بوتان په ترخونو کې خو جیب کې کېږي نو چې جیب کې کېږي هغه به څنګه گزاري. ټولې پالتو خبرې مسلمان له پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي داغه په حدیثونو داغه په طریقه باندې عمل وکړي. الله سبحانه وتعالى دې موږ ته دغه نصیب کړي. داغه نه باندې ورو سوال کړی دی چې کله زه په یو مجلس کې ناسم او یو کس 15 پیری پرنجي وکړي پر لپسې نو د هر پرنجي بو ته زه جدا يرحمك الله ويم کنه دې 15 وته یو پیری ویم. الجواب چې پرنجي سو کو کې د تشمیت العاطس دي ته وی چې غال الحمدلله وی ته تسوي يرحمك الله خدا بوت الوی چې کله غال الحمدلله وی نو دا واجب دي شته واجب به تاسو دوه کسانی به په لازم دي خو چې کله په مجلس کې ناس نو بیا په دې مجلس کې چې یو کس وته وی نو دا کافی ده دا یو چې وته وی نو دا کافی ده د نور نه ګناو چته شو او کدا یو ام پریدي دا نور ام پریدي نه به ټول ګناګاری نو په مجلس کې دا واجب کفایي شو
او ځان له خو چې سړی یوازې بیا خو په دقه باندې لازم دی کوم چې دویم دی د سره او حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې د حدیث خمس تجب للمسلم على الاخي پنځه خبرې د مسلمان په مسلمان باندې حق دی یو به ذکر کړه او تشمیت العاطس چې کله سړی پرنجو کې الحمدلله وي ته يرحمك الله وي خو کو د دریو پیرونه زیات شي نو بیا به ته د عافیت دعا کې چې الله ول شفا ورکړي ځکه چې دی بیمار دی امام مالک رحم الله په موطا کې دا روایت راوړی چې رسول الله سلام دا خبره کړې چې کله پرنجیو کې فشمته تو يرحمك الله وای بیا وته مو ک بیا پرنجیو کې د سلورم پیر نو ورته وای چې انک مدنوک ته زکام والے سلم ابن الاكوع رضی روایت په سنن ابن ماجه کې د رسول سموي چې یشمت العاطس ثلاثا سو پیری به تشمید کې درې پیری فما زاد فهو مزکوم د دې نه چې زیات شو به د بیمار دی په د زکام دی په صحیح مسلم کې او سنن ابي داود او امام ترمذی دویم دا روایت راوړي پای کې دا دي چې رسول سلام ناسو یو کس دغه په خوا کې پرنجیو رسول سلام ته يرحمك الله هغه بیا پرنجیو کو رسول سلام ته بیا هغه بیا پرنجیو کو رسول سلام الرجل مسکوم په دې سړي باندې زکام دی په روایت کې چې رسول سلام ته يرحمك الله هذا رجل مسکوم مدینه د ثابت شوا چې یو سړی د دریو پیرونو زیاته پرنجیو کی بیا تشمیت ونه کې بیا دغه دعا د عافیت کی چې عافاک الله الله ته عافیت نصیب کی ته زکام وهله ځکه چې بغیر د زکام نه څوک داسې پرنجي خونه کوي عام چې سړی سم مسله وته نه نو دا پرنجي یو یا دوی زیات شي دریش او چې سړی سلور او 15 شپږ خته نو به دې څه دی بیمار دی والله اعلم خدای ورو سوال کړی چې کله یو خزه مړ شي او دی خزي په ژوند کې د دوه خوندانو سره واده کړي یعنی یو سره کړي هغه طلاق کړي یا مړ شوی او بیا بل سره نو دا په جنت کې د چا سره وي الجواب په دې مسله کې د علماو درې اقوال دي یو قول دا دی چې د چا په اخلاق مزدارو په دنیا کې د دې خزي سره نو په جنت کې هم دا خاون سره خدای ټول اقوال ګره په هغه حال کې دي چې خاون او خزه دوانه په جنت کې یو ځای شي ګره وصلیت بالله خاون جهنم ته لاړ شي یا خزه شي به مسله نه ثابت موږ دا وایو چې دوانه جنت ته لاړ دا خزه به د چا سره نو بعض علماء چې چا اخلاق د دې سره خو دویم قول دا چې دا به غوړه کوي دې ته وویل شي چې دستا خاوندان دي دام جنتیان دي کم ستا وخت دریم قول دا چې کم اخرنه خاوني هم دغه سره به او په دې دریوانو کې صحیح قول هغه د قدریم دی ځکه چې بده باندې صحیح حدیث دی شیخ البانی رحم الله راوړی او صحیح وتم ویلې چې ايما امراه توفي عنها زوجها هر خزه چې خاوند ته مرشي فتزوجت بعده او د خاوند د مرګ نه بعد د بل خاوند سره واده وکړو فهي لاخر ازواجها نو دا به د اخرنی سره بل یو روایت ته امام طبرانی په معجم الاوسط کې راوړی چې معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنه ام الدرداء رضی الله عنها ته پیغام ولېږو چې تاسو سره واده کول غواړم ورستو د وفات او د مرګ د ابو الدرداء نه چې غمړ شو نو ام الدرداء وته وی چې ما د ابو الدرداء نه اوریدلی دی هغه وی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې هر خزه چې خاوني مرشي او د بل خاونو کی نو دا به د اخرنی د پاره او زه ته نشم غوړه کوله په ابو الدرداء باندې بعض روایتونه کې د سره چې ابو الدرداء وته نصیحت کړو ابو الدرداء ته چې زمانه بعد بل خاون سره واده ونه کړي موږ په جنت کې یو ځای شو دا به یو دلیل امام ابن عساکر رحم الله می روایت راوړی دی چې اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما
ابوبکر لور د دې واده د زبیر بن العوام رضی الله عنه سره شوی. زبیر بن العوام د ډېر سخت انسانو. نو دا په پلار پسې لاړه او هغه ته د زبیر شکایت وکړو. نو هغه ورته نصیحت وکړو لور صبر کوه، کله چې یو ښځه د هغې خاوند دینداری او دا خاوند بیا مړ شي، دا ښځه د بل سړي سره واده ونه کړي، جمع بینهما فی الجنه، نو دواړو په جنت کې یو ځای شي. نو دین هم دا ثابته شوه چې د کم خاوند سره به د کم په نکاح کې چې آخري وخت کې وه د هغه سره به یې. والله اعلم. دا ورو تپوس کړی دی چې د جمعې خطبه د عربۍ د ژبې نه علاوه په بله ژبه کې جایز ده او که نه؟ الجواب په دې باندې خو د فقهاو اتفاق دی چې غوره دی چې خطبه په عربۍ ژبه کې، خو اختلاف په دې کې دی چې د عربي ژبه د خطبې دپاره شرط دی او که نه. بعض علما وایي شرط دی که د مخامخ خلک په عربۍ پوهېږي او که نه، بعض وایي شرط دی خو که مخامخ خلک پرې نه پوهېږي بیا نه. او بعض علما وایي چې نه، دا غوره طریقه دی چې په عربۍ دې وشي، خو که چېرته مخامخ خلک ناستي او د هغوی ژبه عربي نه وي نو بیا په عربۍ کې نه کوي. او ناشنا خبره ته ده وکړمه، زموږ د اکثر مریان د خپل مذهب نه هم نه خبر. د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دا قول دی. امام ابو حنیفه رحمه الله قول هم دا دی، په کتاب رد المحتار په هغې په اولني جلد کې دا مسله راغلې ده چې غوره دا ده، او صحیح خبر هم دا ده، محققین علماو دا غوره کړې ده چې په عربۍ کې خطبه کول لازم نه دي، الا دا چې مخې ته عربي بیا خو لازم په عربۍ کې. وجه د هغې څه ده؟ وجه دا ده چې یو خو په دې باندې څه دلیل نشتی چې د عربیت د خطبې دپاره شرط دی. خطبه کې خو مقصد څه دی؟ مخامخ خلک پوه کول، وعظ او نصیحت ورته کول. نو که ته پکې دا شرط ولګې چې دا به لازم په عربۍ ژبه کې او مخامخ خلک عجمیان دي په عربۍ نه پوهېږي، نو ستا د دې خطبې مقصد څه شو؟ ته د څه لپاره لګیا وې؟ تا دوی ته څه ووې؟ اوس زه صحیح د په عربۍ پوهېږم، خو که یو کس ما یو جومات ته زه ورننوځم او په هغې کې خطبه په بنګالۍ ژبه کې کېږي یا په فارسۍ ژبه کې کېږي یا په بله ژبه کې، او په دې زه نه پوهېږم، څه ما حاصل کړو دې خطبې نه؟ هېڅ هم حاصل نه شو. خطبه په دې هفته کې چې دا یو خطبه د جمعې د منظر دا ولې شریعت ایښودې ده؟ که نور نصیحتونه دې مسلمانانو ته ونه شي نو چې کم سے کم په هفته کې خو ته یو نصیحت کېږي که نه؟ نو چې هغه نصیحت هم د دوی په ژبه کې نه وي نو بیا مقصد څه شو د خطبې؟ بله خبره هغې کې دا ده، الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. مونږ چې کله یو پیغمبر یو امت ته لیږو نو د هغوی په ژبه کې ورته لیږو. ولې یا الله؟ لیبین لهم، چې دوی ته خبره ښه واضحه کړي. د دې لپاره یې لیږلی. درېیمه خبره بله یاد ساتئ، صحابه کرامو به چې کله جهاد له لاړو، غزاګانو له به لاړو، فارس او روم دا ملکونه د خو عجم، نو دوی له به بیا د اسلام دعوت ورکو. هغه دعوت به ولا د مترجمینو په واسطه ورکو، ځان سره به کسان بولو چې هغه به د هغوی په ژبه پوهېدو، نو هغوی ته به ووایي دوی ته دا ووایي، دوی ته دا ووایي، دوی ته دا ووایي، نو چې په عربۍ کې ورته وایي هغوی پوهېږي نه پوهېږي. وی پیغمبر چې په عربۍ کې خطبه کړې ده نو پیغمبر به خود په عربۍ کې خطبه کولې وه، په خپله عربۍ ده او مخامخ ورته عربیان ناست. نو که یو علاقه کې عرب ډېرې عجم لګي بیا ورته په عربۍ کې خطبه کوي، ځکه ته به ډېرو ته ګورې. لکه څنګه چې دا ملک دی دلته عرب اکثر جماعتونو کې ډېرې، دا ملک دی هم د عربیانو، نو دغه عرب راځي دې خطبې له په عربۍ کې به خطبه کوي. خو زما ستا علاقه شو هلته څه له په عربۍ کې خطبه کوي. یو اهمه نقطه ته بله بیانه کړم، د دې خبرې نه د بچ کېدو دپاره زموږ په ملک کې یو بل بدعت راوتی دی، او چې کله هم د قانون یاد ساتي سبحان الله،
چې کله دې صحیح طریقه پرې خو د قرآن او حدیث نه ثابته نو یو بدعت به لازم راوباسي د هغې به بدله کړي. څه بدعت راووتو؟ درېیمه خطبه او هغې ته تقریر وایي. نه جي دغه تقریر دی وایي. په تقریر او په خطبه کې فرق څه دی؟ تقریر خطبه کې څه فرق دی؟ دواړه دې ته وایي که نه چې یو کس لږې خبرې کوي. د پښتو دا خطبه چې راووته زموږ په دې ملک او ته تقریر وایي. د تقریر ورته به دې وایي که خطبه ورته وایي بیا راباندې عوام رد کوي چې پیغمبر خو به 2 خطبې کولې نو مولوي صاحب تا خو 3 وکړې. وایي نه چې دا خطبه نه ده تقریر و. ښه صحیح شو تقریر ووایه. دا درېیم تقریر د کوم ځای نه ایجاد کوم دې ځای کې؟ وایي دا چې خطبه په عربۍ کې نشي کېدی. چا ویلي چې په عربۍ کې نشي کېدی؟ که تا چېرته دا خبره منلې وای قرآن او حدیث په رڼا کې د هغې نه ثابته خبره ته به دا کار نه یې کړی. بل نقصان دی خو دغه تقریر له څوک راځي؟ نه راځي تقریر د بل تقریر دی. نو د جمعې خطبې له چې راشي بیا خو اورېدل لازم دي، خو تقریر له چې راشي نو اورېدل لازم دي نه دي لازم. بای کې بیا اکثر د خلک پیتا او تم ناسي ګپ شپ هم لګي. مولوي صاحب سره سپینګیري ناسي خو شا کې 115 دغه 220 سپیډ خطبې چې کله وخت راشي نو ټول را ورسي. دا خطبه و شرموله دې به ودرېږي په منبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. بیا به دو دعا وکړي کینې بیا پس بیا به کینې خبره مړه خطبه مو و شرموله. دا خطبه دې ته وایي چې دغه سورۃ الکوثر پکې او سورۃ اخلاص پکې وي دې ته خطبه وایي. بلدا دل ورزیم نه عربی کې خطبه نو لازم به یو تقریر مخکې تقریر ته کې خو نو ظالمه کدی منلې وای دا خبره چې خطبه په پښتو کې کېدی شي نو بیا برته دغه مشکلوم نو دا ګډ وډ عربي به د باندې بیان راتله چې ته وې په یو منټ کې دا به د باندې بیان راتله نو چې سره په دوسته سمات نه شي زه په پښتو کې خبرې کوم خو به پوهیږي تاسو خوازه خو کو زه په عربي کې دا مسله تاسو ته بیان کړم والله کې به پوښ هیڅ په نه پوهیږي. نو صحیح خبره ده چې د جمعې خطبه چې کله د جمعات کې اکثریت عربونه او ته عجمي کې غهري جبه ولي نو دوی ته د غوي په جبه کې خطبه وشي او دغه دریم تقریر چې ته دوی وي د ته ضرورت نشتی. خطبه د اول نه شروع شو خو پوری خطبه د اخره پوری وشي. بل د چې خطبه اورېده چې ولرالی به لازم دي پای کې اخو د خواني شي کوله نو د عوام بم ته صحیح نشي خطبه بم هغه باندې بم پوښ او دغه ګړې وړې عربی نه با دغه نه وبکم بچ والله اعلم.